ویم خبر غنی افغانستان کې جګړه درېدلې خو سوله نه ده راغلې. افغانان باید خپلو کې ملي بحث پیل کړي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. ښاغلی غني په دې 12 دقیقیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تامین او د هر ډول تاوتریخوالي په درلودل سره شي. ښاغلی غني یو ورځ وروسته له هغه د ګډې مبارزې او تفاهم خبرې کوي چې د طالبانو مخالفو سیاستوالو چې د افغانستان د ژغورنې ملي شورا اډانه کې له هیواده بهر راټول شوي دي د سولې او ثبات لپاره یو طرحه وړاندې کړه. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټولګډونی حکومت رامنځته کړي. دا و چې د کلی خبر تر بیخي چرې ښه وخت.